څوک چې هم دا وظیفه پابندۍ سره کوي رب العالمین به هغوی ته په یو نیک او ښکلي ځای کې رشته ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، دې نه مخکې ویډیو کې موږ هم د ښکلې او د نیکې رشتې دپاره وظیفه ښولې وه، د یا معطي والا وظیفه. اوس یو انسان په زړه باندې دا ارمان دی چې ما ته د سمدستي هغه د ما ته رشته میلاو شي. نو هغه چې کومه وظیفه په دې مخکې ویډیو کې مونږ ښولې وه، یعنې د دې ویډیو نه لاندې ویډیو چې کوم ده هغې دپاره دغه ګوري. که یو انسان وایي چې څه زما په زړه باندې ارمان دی او هغسې رشته دې ما ته میلاو شي. بعضې کسانو ته رشته میلاو شي لیکن د زړه ارمان یې پوره نه شي. نو که یو انسان وایي چې زما په زړه کم ارمان دی هغسې رشته دې ما ته میلاو شي، نو د هر سړي دغه چې کوم دی خواهش دی چې ما ته د په ښکلې کورنۍ کې ښکلې جینۍ، د ښکلې اخلاقو والا، د ښکلې کردار والا جینۍ ما ته میلاو شي. یا د یو جینۍ دغه چې کوم دی خواهش دی چې ما ته د په ښکلې خاندان کې رشته میلاو شي، ما پسې د ښکلې خاندان نه هغه چې کوم دی ما پسې پیغامونه راشي. نو دا وظیفه جینۍ او هلک دواړه کولی شي. او د نیکې او صالحې رشتې دپاره د یا لطیفو وظیفه ښه کافي او زبردست اثر لري. طریقې هم درته ښیم. 110 کرته دا وظیفه کول دي د ماسخوتن نه پس، خو په کومه طریقې باندې به کې هغه طریقه درته ښیمه. ډېره زیاته اسانه طریقې ده. لیکن د دې نه علاوه دا نه چې بس مونږ واورېدله دا وظیفه او مونږ به په دې باندې عمل کوو، مونږ ته به ښکلې رشته میلاو شي او بل چاته به نه ښیو. نه، که د ستا په کلي ګاونډ کې یا د ستاسو یاران دوستان وي یا نور دغسې څوک وي او هغوی ته دغه رنګې مسله وي چې هغوی د ښکلې رشتې په تلاش کې وي، نو دا وظیفه د الله د رضا دپاره هم هلته کې تاسو ښولی شئ. د دې وظیفې مکمل اجازت دی هر چاته، هر سړی د دې وظیفې نه فایده اخیستلی شي. او موږ هم چې دا کم چینل جوړ کړی دی، دا چینل د خلکو د سهولیاتو دپاره هم جوړ کړی دی چې خلکو ته د دې نه فایده ورسي. اوس بعضې وروڼه داسې چې هغوی د موبایل استعمال نه کوي او بعضې کسانو سره موبایل وي خو لیکن غټ موبایل ورسره نه وي، نو هغوی ته د دې وظیفو پته نه لګي. نو کومو کسانو چې دا وظیفه واورېده نو هغوی له پکار دی چې دا وظیفه نور خلکو ته هم چې کوم دی وښایي، ولې چې نور خلک هم د دې نه پیدا واخلي. د هر سړي دغه خواهش وي چې ما ته په ښکلي ځای کې هغه رشته میلاو شي. نو دغه فریضه به تاسو خامخا ادا کوئ. راځئ د وظیفې طرف ته د وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره زیاته اسانه ده. سمپل تاسو به داسې وکړئ چې د ماسخوتن د مانځه نه پس به 2 رکعاته نفل ادا کړئ. 2 رکعاته نفل لمونځ به وکړئ. خو 2 رکعاته نفل لمونځ به داسې کوئ چې په لومبي رکعات کې د سورة الفاتحې یعنې د الحمد شریف نه پس 11 پیرې به سورة اخلاص یعنې قل هو الله احد سورت ووایئ، 11 پیرې. او بیا چې دویم رکعات کې کله د سورة الفاتحه ختمه کړي، چې د سورة الفاتحه کله په دویم رکعات کې ختمه کړي، نو په هغه دوران کې په دویم رکعات کې هم بیا 11 پیرې سورة اخلاص یعنې قل هو الله احد سورت دا چې کوم دی ووایئ. او د هغې نه پس دا ټول لمونځ چې کله پوره شي یعنې سلام وګرځوئ، د سلام ګرځولو نه پس بیا دا وظیفه وکړئ، یا لطیفه وظیفه وکړئ 110 کرته. او د هغې نه پس د خپل مقصد دپاره سوال وغواړئ، خصوصا هغه مقصد چې د ستاسو نن چې زمونږ دا کم چې کوم دی ټاپکس دی، یعنې د ښکلې رشتې دپاره، نو د ښکلې رشتې دپاره دعا وغواړئ. رب العالمین به تاسو ته د ستاسو د خوښې رشته درکړي. دې نه علاوه چې دا کومه طریقه مې درته وښوله، که په دغې طریقې باندې یو انسان د رزق د پراخۍ دپاره وکړي او بیا د رزق د پراخۍ دپاره سوال وکړي، رب العالمین به کوم دی هغه روزي هم پراخه کړي.
او په دغه طریقې سره که یو انسان ته سخت نه سخت حاجت راپېښ شو او دا کومه طریقې مې درته وښوله په دغه طریقې باندې دغه نفل ادا کړي او بیا دا وظیفه وکړي او د هغې نه پس دعا غواړي، هغه ناممکن او سخت حاجتونه به رب العالمین هغه به چې کوم دی د ستاسو دا ټول چې کوم دی حاجتونه پوره کړي. یو ډېره زبردسته وظیفه ده او یو ډېره ښکلی راز مې درته وښولو. دې نه علاوه تاسو د هر مقصد دپاره دا وظیفه کولی شئ، خو لیکن د غلط کار دپاره استعمالول هغه نه دي په کار. ډېره سخته او ډېره زیاته عظیمه ګناه ده. د غلط کار مقصد دا دی چې په دې باندې به چاته خیرې نه کوئ، مګر چې کوئ نو د خیر دعاګانې به کوئ. د خیر دعاګانې رب العالمین ډېرې زیاتې زر قبلوي او که خیرې وکړې نو کله کله د خیرې خوم چې کوم دی هغه الټه کېږي. نو د هر یو د نیکۍ کار دپاره دغه طریقه چې کوم دی اختیاروئ، انشاءالله چې د کوم مقصد دپاره کوئ هغه مقصد به رب العالمین د ستاسې پوره کوي.